د غیرت می ډال د زدر کوم خاوري او می سر د بل می زدر کوم خاوري سپری دشت د راشنه شزرغونې شسپری دشت د راشنه شزرغونې ش زبجون ژوند 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 زبجون لکاو بدر کوم خاوري بوټي کان دلالو نامل غلري هيبت شوي قیمت شوي السلام علیکم. ستړي مشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مجاهدینو ورونو، کله مو چې تاسو یو مجرم ونیوو او یو مجرم مو دستګیره کړو، اول کار به تاسو دغه وي چې کله تلاشي مو ترې واخیستله او مجرم ثابت سو، تاسو باید د هغوی کور والا او کورنۍ سره باید هغوی سره اړیکه ونیسئ. د پلانۍ نامه مونږ حوزې ته یا انتقالوو یا د پلاني په جرم باندې مونږ د کس نیول سوی ده یا مونږ نیولی ده. باید کورنۍ د هغه په احوال باندې خبره وي او هغه په تشویش کې نسي چې مونږ یو کس ورک سوی ده یا د هغوی ته معلومات نه وي. هغه نه بعد چې کله کورنۍ تاسې خبره کړله او کورنۍ خبره سوه مجرم ثابت سو، مجرم باید فورا حوزې ته را انتقال سي او کومه مرجع چې ده هغوی ته باید وروسپارل سي. که چیرې مجرم د جنایي مربوطو جنایي ته باید وسپارل سي، که د تروریزم مربوطو تروریزم ته دې وروسپارل سي، که چیرې د مواد مخدر مربوطو مواد مخدر ته دې باید وسپارل سي، که هرې مرجع مربوطو باید هغوی ته هغه خپل بندي به هغوی ته ورسپارل کیږي به. او بعد له هغه نه که کوم موټران چې یا تاسې په ګزمو کې یا د چیک پوینټ کې دروئ، باید هغوی که کوم موټر باندې مشکوک و یا کوم کس مشکوک و هغه باید له سړک نه تاسې لرې کوئ او یو بیل ځای هغلته ودروئ، هغوی ته نه تلاشي واخلئ او هغوی باید بررسي وکړئ. داسې د خدای نه خسته ونیسي چې موټر مونږ درولی او تقریبا 50-60 موټران نور پسې درېدلي، هغه خلک اذیت سي، ځکه هغوی سره به یا مریض یا بل عاجل کار به نور ولري. هغوی ته باید مونږ تاسې مزاحمت ونه کړو. همدغه خپل ولس سره او دغه ولس یې مونږ ده، مونږ د دې ولس یو او څونه قرباني چې مونږ سره د ولس ګاللې ده، کومه قربانۍ چې د ولس ورکړې ده، تر دې ځایه پورې مونږ تاسې رسولي یو. باید ولس له مونږ تاسې ته هر نګاه کېږي، مونږ تاسې خپل ولس ته باید ښه خدمت وکړو او باید ولس مونږ تاسې نه باید اذیت نه سي او باید خوشحاله واوسئ. زبجون لکاو بدر کوم خاوري تغلم پکانو غشو یوشتلای خپل بچانو ی زخمی ګټلای راته وایه څه چې غواړې هغه درکړم، خوږ هېواد قدر منې نازولی چې برادر جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ از کدام جای آمدید برادر؟ از ترافیکی آمدیم. کجا میرین؟ میریم سوی خانه میریم. در راه انشالله مشکل نیست. خیرتی خواهد انشالله. دما چه خدمت باشن. بخیر و سلامت باشن. زبجون لکاو بدر کوم خاوري پر بچو باندې د حق لکه د مور د پرزان. اگر بازم خدا هر مشکلی که بود شماره 119 پلیس نیست، در اونا تماس شوین انشالله فورا همو مشکلات حل میکنه. بازم ما یک کار برایتان میتیم، ما امیر حوزه ششم امنیتی هستیم. اگر کدام مشکل شد باید فورا در شماره ما مردم رابطه بکنید. تشکر. بخیر و سلامت باشید. بخیر باشید. نه خیلی نیست. مشکلات انشالله نیستن از طریق امنیت و دیگه مشکل باشه. مشکل نیست، خیر ببینید شما خیر. نه بخیر. اگر هر کدام مشکل کی بود شماره 119 که هستن که اونا تماس شوین انشالله فورا هر مشکل کی بود اونا رسیدگی میکنه، جاینا رو میرسونه براتون. بخیر باشید، جور باشید. د غیرت می ډال د زدر کوم خاوري او می سر د بل می زدر کوم خاوري سپری دشت د راشنه شزرغونې شسپری دشت د راشنه شزرغونې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ بخیر هستین؟ مشکلات خونیست انشالله؟ نه انشالله. بخیر هستین؟ چطور از کاروبارتان؟ شکر خدا خوب است. چطور است مجاهدنا گزما مزما میایه یا نمیایه شب یا روز کدام مشکلات خو ایجاد نیست انشالله؟ نه مشکلات نیست دیگه، خدا خیلی امنیت هم خوب است. حساب کاروبار ما خوب است، شب و روز
سنه شماره ما خود عامل حوزه 6 هستیم. نه هر مشکل که بود همین شماره همراه ما در رابطه شوید، ان شاء الله ما در خدمتتان هستیم. اگر احیانا شماره اومدم رخ نشد، شماره 119 پلیس هم شما قدم میتونید که رابطه شوید، مشکلاتتان ان شاء الله رسیدگی میشه. جور نما خدمت باشه، بخیر باشه، جور باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ بخیر هستین؟ چطور است کار برایتان؟ مشکلات نیست ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ چی پاس دیگه ساحت چی گپ هستن؟ گزمه و کدام وقت میای یا نمیای؟ مشکلات نباشه از طریق امنیت چطور است؟ خدا رو شکر امنیت بیخواه کلاده دیگه از طریق شو شب و روز خیلی راضی هستم. گزمه ان شاء الله میای کدام وقت نمیای؟ بله 24 ساعت گزمه روان است. شب میگه که ما از ساعت 7 بجه صبح شب صبح باز هستیم تا 12 به شب بشه دیگه همیشه گزمه تا وقتی که میشستیم میبینیم گزمه تا بالا میگردن. سید ما یک شماره را میتیم، ما امیر حوزه 6 هستیم. اگر هر مشکل که بود دمی شماره اومدون در تماس شوین ان شاء الله مشکلاتتون دمو وقت رسیدگی میشه. دیگه خدمت باشه ما برادر. بخیر باشه، جور باشه. برادران جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ بخیر هستین؟ آرامی خو است؟ چطور است برادر کاربارایتان؟ الحمدلله به دوای شما. مشکلات ان شاء الله نیست. چه رقم گزمه و میای یا نمیای مشکلات نباشه از طریق امنیت؟ ما خوشحال هستیم. دیگه حساب کار و بار و کل چیز تو کنداری. کسی که شما رو مزاحمت نمیکنه یا مردم ولوس یا مجاهدین یا دیگه کسی مزاحمت نمیکنه ان شاء الله. زیر امنیت هستیم. زیر که مشکلات نباشه ما شماره خود میتیم، ما امیر حوزه 6 هستیم. هر مشکل که بود که ما مردم رابطه شوید ان شاء الله. ولی خو هم مشکل نیست. اگر بازم خدا نخواسته مشکل ایجاد شد ما بعد ان شاء الله همراهتان همکار هستیم، مشکلاتتان حل میکنیم. این شماره با مردم است. ما خدمت باشه اومدم. بخیر باشه. رفت داد خدا. آیسا محترم جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ بخیر هستین؟ ان شاء الله وقت خیراتی خواهد ان شاء الله. چطور است کاروبارتان؟ مشکلات نیست ان شاء الله؟ چطور است امنیت تو مجاهدین گزم از میای یعنی مشکلات ان شاء الله نیستن؟ ساز ما امیر حوزه 6 هستیم. ما یک شماره هم برایتان میتیم. اگر احیانا کدام مشکل بود فورا که ما مردم در رابطه باشین ان شاء الله مردم در مشکلاتتان وقت رسیدگی میکنیم. بخیر باشین. شماره ما جور سلامت باش. نام تیار نه جور باشین، خوش باشین. دعا نجات بخیر باش. السلام علیکم. السلام علیکم. بیشتر نرسیم اسکی نیستن. بخیر هستین؟ بخیر هستین؟ آیسا محترم جور خواهد ان شاء الله. بخیر هستین؟ آرامی است؟ خیراتی خواهد ان شاء الله. بخیر هستین؟ چطور است کاروبارایتان؟ مشکلات نیست ان شاء الله؟ ماشاءالله. ان شاء الله از طریق امنیت تو دیگه کسی خو مزاحمت شما رو نمیکنه باشه. ان شاء الله فضل خدا که کدام مشکل امنیتی خود توفیر نه وجود نداره. بدون امنیتی شما در کاروبارتان کسی مداخله میکنه یا عام کسی که میای مشتریتان کسی اذیت بکنه؟ نه فضل خدا که تو بچهای بی‌بندوبار اصلا ما راه نمیتیم که بیاین باز سلامت شما که ان شاء الله که کار کردن نمیتونیم. ما مردم امیر حوزه 6 هستیم. ان شاء الله ما شماره خود هم میتیم. نو هر وقت که هر مشکلی که بود فورا که شما رو در رابطه باشین ان شاء الله ما مردم در خدمتتان هستیم. د غیرت میدان د زدر کوم خاوري او می سر دی بل می زدر کوم خاوري سپری دشت دی راشنه شزرغونه شسپری دشت دی راشنه شزرغونه زبجون جون زبجون لکاو بدر کوم خاوري بوټي کان دلالو نامل غلري هيبت شوي قیمت شوي نزدې لري د دشمن تو پټانګونه الوت کې ټول خوراک شستا ته تورې زور اوري شعارونه دي درانه درکوم خاوري د غیرت می ډال د زدر کوم خاوري یو می سر دی بل می زدر کوم خاوري سپری دشت دی راشنه شزرغونه سپری دشت دی راشنه شزرغونه زبجون زبجون لکاو بدر کوم خاوري هر تاریخ کې د ګټلې د بریاوي په ډبرو د وشتل د بلاوي اسیا څ ټولې نړۍ ته پورته
لویږي راجګېږي دل زړه څخه رڼاوي مشالونه قربانه درکوم خاورې د غیرت مې ډال دې زه درکوم خاورې یو مې سر دی بل مې زه درکوم خاورې سپېرې دښتې دې راشنې شه زرغونې شه سپېرې دښتې دې راشنې شه زرغونې شه زه به ژوند زه به ژوند لکه اوبه درکوم خاورې. بخیر هستین؟ آرامی است؟ جور هستین؟ بخیر هستین؟ شکر جور و سلامت بخیر باشین. خیریتی خواهد انشالله صاحب؟ مشکلات خو نیست؟ بخیر هستین؟ چرا کلانتر صحت چی گپ هست؟ مشکلات خو نیست؟ گزمه و شب و روز میای یا نمیای؟ مشکلات مردم خود مشکل خو نداشته باشه؟ نه الحمدلله تا فعلا مشکل نداریم در سوام منطقه 24 ساعت همکارای عزیز هم هست، چوکیدارا هم هست، مجاهدین همیشه بیدار کس همیشه بیدار است، همیشه در خدمت مردم بوده. مردم خیلی راضی هستن از اینا، خیلی خوشی میکنن. از طرف مردم ما تشکری میکنیم از شما که همینطور دست به دست هم بتیم تا وطن ما وطن خوب و گلزار و دارای امنیت باشه. سیاز کلانتر صاحب فقط شما مردم کسی یک پل رابط در بین ما و ولس هستین. شما مردم ما همین خواهش میکنین که هر مشکلی ولس کی باشه فوراً باید دما مردم برسونین و هر مشکلی که باشه ما ان شاء الله در خدمتتون هستیم. دما خدمت باشه کم دست بخیر و سلامت جور باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسمتون جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ آقای صاحب جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی خواه است؟ مشکلات خو نیست؟ بخیر هستین؟ در چی کار بار مصروف هستین؟ یعنی پایش آواز کردم یک لیدر کردم. ها مشکلات خو نیست ان شاء الله؟ خراب مراب نشده باشه؟ نباشه خراب باشه موتر بیاره کش کنیم. چطور است کارتون چی لاینی کار میکنین؟ بله چرا کم درو ما میرین در کدام جو چک پوینت و کسی شما رو خواهد مزیت نمیکنه؟ هیچ گپ نیست، هیچ مشکل نیست. خیرت خدا است ان شاء الله. خدامو مادون چه خدمت باشه اسم محترم. بخیر باشه. سلام. نه جور باشه. بخیر باشه. السلام علیکم. سلام علیکم. سعید مبارک ماندن باشه. خوش آمدید. بخیر هستین. ماندن باشه. آمایتون ماندن. اسم محترم جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ بخیر هستین؟ شکر جور باشه. ما امیر حوزه 6 هستیم. خیرت خدا است ان شاء الله. همیشه موفق باشه. از پیشتون کلی خوش است، امنیت، آرامی، عزیز زیادتر خدا نصیب کنه. چرا که ان شاء الله مشکلات خود در مساحتان نیست که ولس خدا مشکل نداشته باشه. اون مشکلاتایی که بود در سر کوشش کلانتر صاحب کلش حل شده. ها ماشاءالله ماشاءالله. بسیار زیاد زحمت‌ها را کشیده به اندازه که بعضی خالیگاه بود. اتنا نیستن که کدام نه کلانتر توجه کرده باشه، نیست هم مسئولین توجه کرده مشکل مانده باشه. نه فضل خدا هزار را گزار کو. خدا چه خدمت باشه اسم خدا. بخیر باشه. سلامت موفق باشه. کامیاب باشه. مشکلات پیش مراجعه نکنید. السلام علیکم. جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی خواه است؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ جور خواه است انشالله؟ چطور است کاربارایتان؟ شکر نگذره. مشکلات نیست انشالله؟ بخیر هستین؟ کش خواهزار را اذیت نمی کنه؟ نه دما خدمت باشه. دما خدمت نیست. بخیر باشین. جور باشه. سلامت باشه. سلام علیکم. چطور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ بخیر هستین؟ چرا کنده کوچه برام مشکلات نیست؟ نه انشالله هم نست منطقه. خب خیرتی خواهد انشالله. همین خوب بیغم بگن هیچ مشکل نیست. خوب هر مشکل که بود انشالله در حوزه هستن یا مسئولین گزمه هستن که رابطه باشین. صحیح است؟ بخاطر اینکه کارت ما مردم هر مشکل که بود که ما مردم در رابطه باشید. اگر دیگه مشکل هم دیدین دیگه ما مردم در خدمتتون هستیم. بخیر باش. جور باش. السلام علیکم و رحمت الله. جور است؟ خیره؟ خیرت ده؟ آرامی ده؟ جور خواه انشالله. خیرت ده؟ بخیره؟ چه حالات هست؟ کاروبار څنګه ده؟ کاروبار خو دې ټکسي دي دغه ریکشا له لاسه بیخي خلاص ده. لیکن موږ څه وکړو بل کار هم نه زده. او نور لاین کې کار کوئ؟ نه دغه کار کې کار فشاري ده. څنګه مجاهدین خو کوم چک پوینټ کوم فضابې خو نه؟ څوک چاته نشي ویلی چې ته کوم ځای چیرته ځې په کومه لاره روان یې؟ کور مو چیرې ده؟ دغه کور. ښه ماشاءالله. نور به انشاءالله خیراتي شپې ورځې ګزمې وګرځي که نه ګرځي؟ سید صاحب بس موږ یو شماره درکوو هر خدمت بس انشاءالله د موږ شمارې سره تماس ونیسه موږ درته خدمت کوو او د شپږمې حوزې امیر یم. خیر اوسه. څه خدمت یې صاحب موږ ته الله دې وساته روغ رمټ لره چې موږ قرار ویده سو خوشحاله اوسئ او تاسو ته موږ د پوره اطمینان وکړو بیغمه ویده سو انشاءالله موږ چې دلته وو انشاءالله تاسو په خدمت کې یو. بخیر. السلام علیکم.
اسم جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی خواه است؟ بخیر هستین؟ جور خواه است انشالله؟ مشکلات خو نیست؟ بخیر هستین؟ کسی خواه ازار اذیت نمیکنه؟ نو دمو مارو چه خدمت باشه؟ بخیر است، سلامت باشین، جور باشین. وقتی که شب قلف کرده میری به امان خدا اعلام میکنی در امید اول خدا و دوم نیروی امنیتی است دیگه. ان شاء الله مشکلات خو نیست برایتان. ما امیر حوزه 6 هستیم، معاون صاحب ما مردم هستن. ما شماره خود میتیم هر مشکل که بود ان شاء الله ما در خدمتتان هستیم. یعنی ما که ما مردم کار هستن کار داد. و دمو مردم چه خدمت باشه. اگر شاگردایت خواستن اگر نفر کم باشه ما برایتان کمک شویم. بخیر باشین، جور باشین. ماشاءالله. بخیر هستین؟ جور هستین؟ رفتیم خدا حافظ. بخیر باش. خوږ هیواد قدر منی نازولی چې پیغور وي هغه نه درکوم خاورې. جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ بخیر هستین؟ جوری؟ خیرت ده؟ خیره؟ مشکلات خوبه نی؟ خیرت خوبه انشاءالله که دا مونږ یو امیر ناحیې ده او جنایي ده او معاون صاحب ده نو تاسو د پښتنې لپاره راغلي یو انشاءالله د امنیت په برخه کې مشکلات خوبه نه وي. انشاءالله شپې او ورځې انشاءالله دلته ستاسو په نظر کې امیر صاحب تاسو د ازمین انشاءالله هر کله د امنیت انشاءالله برابر ده انشاءالله راځي. صحیح که هر خدمت انشاءالله موږ دغه ټول درته په خدمت کې یو موږ یو شماره درکوو نو که هر خدمت بس انشاءالله موږ سره رابطه ونیسئ موږ درته په انشاءالله په خدمت کې یو. احیانا که چیرې د مسؤلینو او شمارې روخ نه سولې نو 119 شمېره د پولیسو هغه هم تاسو په خدمت کې د هر وخت کولی شئ تاسو 119 شمېرې ته اړیکه ونیسئ. بخیر. سلام علیکم برادر، جور هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی است؟ بخیر هستین؟ جور خواست انشالله؟ آرامی خواست؟ بخیر هستین؟ مشکلات نیست انشالله؟ چطور است امنیت؟ مشکلات خو نیست؟ امنیت خوبش است. این نیست که شما کاروبار میکنید شما را اذیت خو نمیکنه. اگر مجاهدین باشه اگر ملکی باشه نه در حساب امنیت بخیر دیگه دل ما جمع است. صحیح ما یک شماره را میتیم ان شاء الله هر مشکلی که بود که ما مردم رابطه بکنیم. اگر احیانا کدام شماره های مسئولین حوزه ششم رخ نشد شماره 100 شماره 19 نیست پلیس 119 شماره تماس ان شاء الله هم در خدمتتان است. اگر امیر ناحیه است معاون صاحب کلی ما خاطر همین برآمدگی هستیم که کدام مشکلاتی که باشه که ما رو شریک بکنیم. بخیر باشید، جور باشید. ایتا مجاهدنا یا مردم عام و کسی شما رو حاجت نمیکنه؟ هیچ اصلا این موضوعات نیست. حتی اگر رعایت ده چیز موضوع پولیس است که در کمتر بتا مجاهدین صاحب باز خوب است. اضافه تر از کوشش میکنه که به ما مردم شود. صحیح. دمو چه خدمت باشه. سلامت زنده بخیر باشه. سلام. درکوم خاوری د غیرت میدان چطور است خورست؟ جور خواستین؟ بخیر هستین؟ چطور است ترتیبتان؟ مشکلات خو نیست انشالله. سه ما هستیم امیر صاحب ناحیه است معاون صاحب از در ساحه گشتیم از مردم پرسان کردیم نو مردم از پیشتان بسیار خوش بود او در شما مردم چند دفعه گفته هستیم ولی باز هم میگیم که مردم چی که وستان میشه اما رقم رویه خوب بکنین انشالله که مردم تا امروز از پیشتان خوش هستن بازم مردم از پیشتان خفه نشوه انشالله چی که وستان هستن خدمتشان باید شما مردم بکنین. امی وظیفه‌تان است، امی مسئولیتتان است. شما از مسئولیت ما مردم هم هستن که در ولس خود در مردم خود خدمت خود باید بکنیم. بسیار ما هم خوش شدیم که از مردم پرسان کردیم خداوند شما را رقم دائم و قائم دمی که در وظیفه خود پابند داشته باشه. بخیر و سلامت باشه. د غیرت میدان د زدر کوم خاوري او می سر دی بل زدر کوم خاوري سپری دشت دراش نشه زرغونیش سپری دشت دراش نشه زرغونیش زبجون لکاو بدر کوم خاوري بوټی کان دلالو نامل غلری هیبت شوی قیمت شوی نزدې لري د دشمن تو پټانګونه الوت کې ټول خوراک شستا د تورې زور اوري شعارونه دې درانه درکوم خاوري د غیرت میدان دې زدر کوم خاوري او می سر دې بل می زدر کوم خاوري سپری دشت دې راش نشه زرغونیش سپری دشت دې راش نشه زرغونیش زبجون
ژوند زب ژوند لکه اوبه درکوم خاورې هر تاریخ کې دې ګټلې دې بریاوې په ډبرو دې ویشتلې دې بلاوې اسیا څه ټولې نړۍ ته پورته کېږي راجګېږي دې له زړه څخه رڼاوې مشالونه قربانه درکوم خاورې د غیرت مډال دې زه درکوم خاورې یو مې سر دی بل مې زه درکوم خاورې سپېرې دښتې دې راشنې شه زرغونې شه سپېرې دښتې دې راشنې شه زرغونې شه زه به ژوند زه به ژوند لکه اوبه درکوم خاورې رب رحیمه دغه غولې خو جنت کړې د سیالانو تر بامونو یې اوچت کړې د شهید یاقوتې وینې قیمت دې ځلو بل یې منارونه د عزت کړې دې قیمت کې به یې څه درکوم خاورې د غیرت مډال دې زه درکوم خاورې یو مې سر دی بل مې زه درکوم خاورې مشکلات خو نیست از نگاه امنیت هرچی بیغم هستین 100% بخیر باشین بیادر شماره امیر صاحب حوزه 6 مامین حوزه 6 همیجا است هر گپی که بود انشالله در شماره در تماس شوین احیانا اگر کار نکرد 119 عجل زنگ بزنین بخیر باشین دما خدمت است تشکر بیادر اشتلای خپل بچانو یې زخمی ګټلی راته وایه څه چې غواړې هغه درکړم خوږ هېواد قدر منې نازولی چې پیغور وي هغه نه درکوم خاورې د غیرت مډال دې زه درکوم خاورې یو مې سر دی بل مې زه درکوم خاورې سپېرې دښتې دې راشنې شه زرغونې شه سپېرې دښتې دې راشنې شه زرغونې شه زه به ژوند زه به ژوند لکه اوبه درکوم خاورې پر بچو باندې حق لکه د مور د پر زاهد باندې د لا تر نورو پور د زما کور ستا په پستا خړه لمل کې ستا د مینې بیا زما په زړه کې کور دی څو شعرونه پښتانه درکوم خاورې الحمدلله د خدای په فضل سره دغه 2 میله سلا چې دغه 2 نفرو سره وه غیر قانوني ګرځوله د کوم سلا کار ته مور سره نه و او دغه سلام په دغه چیکمین کې د شپږمې امنیتي حوزې دغه مجاهدینو دا ونیول او سلام ضبط کړه او دې نه بعد به یې قضایي او عدلي ارګانونو ته سپارو قومندانۍ ته به یې لیږو نو مشرانو چې څه فیصله کوله بس نور د هغوی کار ده موږ خپل اجرات دغه چیکمین والا دلته د شپږمې امنیتي حوزې پولیسو دا اجراعات وکړ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امیر صاحب سلام جوړ خیر خیرت رامل جوړ خیر څنګه یې جوړ خیرت نو خیر نرامي ده خیر شما جوړ هستین بخیر هستین نرامي است څنګه خیرت ده څنګه دې کارونه مو مشکلات خو به نه انشاءالله که تاسو کتابونه مراجعه کړئ پلان یومیه راجع وکړئ د غیرت مډال دې زه درکوم خاورې یو مې سر دی بل مې زه درکوم خاورې سپېرې دښتې دې راشنې شه زرغونې شه سپېرې دښتې دې راشنې شه زرغونې شه زه به ژوند زه به ژوند لکه اوبه درکوم خاورې بوټي کاڼي د لالونه ملغلرې هیبت شوې قیمت شوې نږدې لرې د دښمن توپ او ټانګونه الوتکې دا ټول شی د کور نه چغلاسي ټول پیدا سولو ټول پیدا سولو دوسیه مو ټول بیا محکمې ته وسولو ټول محکمې ته وسولو دوسیه دا نه ده صحیح نه راوست او مونږ د خپل ولس لپاره او د خپل هیوادوالو لپاره 24 ساعته ګزمې مونږ دوی ته ایجاد کړي دي که هغه سیاري ګزمې دي او هغه که چیرې سیار چیک پوینټونه دي
هغه ثابت چک پوینټونه دي موږ دوی ته ایجاد کړي دي او تقریبا 3 پوستې موږ لرو او هم هغوی سره د سایر چک پوینټونه هم ورته ایجاد کړي دي او جوړ کړي دي او د شپې له طرفه هم موږ دوی ته مکمله شپه او 24 ساعت او ورځ او شپه دوی ته موږ غزمي ترتیب برابر کړی چې ټوله په ساحه کې او دغه مسؤلین د غزمو دوی سیاري غزمي لري او د ورځې طرفه هم موږ ورته د کنټرول منطقوي اعضاوي دي او د جنایي اعضاوي دي همدغسې نور کشفي ارګانونه دي هغوی هم د شپې او د ورځې لپاره دوی ته موږ ترتیب ورته برابر کړی ده او د منطقه ورته شدید بندي کړې ده هغوی ځي خپلو ساحو ته خپل فعالیتونه هغلته کوي او شپه ورځ گزارش چې کوم گزارش چې هغوی له موږ سره شریکوي او نور کوم خلک چې دي او د شپږمې حوزې امنیتي حوزې او کوم هیوادوال چې دي هغوی موږ سره دایم په رابطه کې دي تقریبا په نږدې هفته کې یا په 2 هفتو کې موږ له دوی سره له کلانترانو سره او له علماو کرامو سره هغوی سره جلسې لرو کوم مشکلاتونه چې دوی لري هغوی له موږ سره شریکوي او موږ کوم مشکلاتونه لرو هغوی له دوی سره شریکو او بار موږ له دوی نه دغه غوښتنه کړې چې هر مشکلات لري موږ ته له پاسه له مقام نه هم دغسې ویل سوي دي چې د خپلو هیوادوالو ته هر مشکل درلودو باید تاسې سره شریکي تاسې د هغوی مشکل حل کوي او که چیرې حل لاره نه وه یا تاسې نشئ ورته حل کولی تر موږ پورې هغه مشکلات راورسوئ او موږ په جریان کې وساتئ انشاءالله موږ همدغسې ترتیب کړی دی کوم مشکلات چې موږ په وسه موږ ورته حل کوو او کوم مشکلات چې موږ په وسه نه وي هغوی موږ پاس مسؤلین په خبره وو انشاءالله هغوی ته پوره رسیدګي سوې ده او رسیدګي انشاءالله کېږي ورسره مونږ له خپل د شپږمې حوزې هیوادوالو نه او دغه د بلخ ولایت د ټولو وګړو نه دغه خواهش ده چې هر وخت هر مشکل لري مونږ سره دی باید دوی په رابطه کې اوسیږي او همکاره دی اوسیږي څنګه چې اوس مونږ سره همکاره دي مونږ له دوی نه خوشحاله یو په پوره معنا سره دوی مونږ سره همکاري کړې ده او که چیرې احیانا یې مونږ نمبر نه روښېدو یا تلیفون شماره یې ورسره نه وی بعضو هیوادوالو سره نو دوی 119 شمېره د پولیسو هغه هم دوی په خدمت کې ده دوی کولی سي چې فورا هغوی سره رابطه وکړي هغوی انشاءالله خپل د دوی مشکلاتو ته رسیدګي په پوره معنا سره کوي